د ملي تلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې امید یو چې سره روغ به وي. ملنګ سلیم یو ځل بیا د خلک څه غواړي په خپرونه کې ستاسې هرکلی کوي. قدرمنو مینوالو دا چې د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو کې په افغانستان کې لله الحمد ډېرې پرمختیایي پروژې پلي شوي. کونړ میشتې هم د کونړ د حلقوي سړک سربیره د سوي پله د بیا جوړېدو غوښتنه کوي چې په جوړېدو سره به یې نه یوازې د کونړ میشتو ډېری ستونزې او مشکلات اوار شي بلکې د نورستان ولایت د ولسونو ګڼې ستونزې به د دغه حلقوي سړک او د دغه پله په جوړېدو سره به راکمې شي. په همدې تړاو مو د خلک څه غواړي ځانګړې خپرونه چمتو کړې ده. امید او ارزو مې دا ده چې تر پایه راسره پاتې شئ او ملتیا مو وکړئ. دا سیمه د اسداباد ښار اړوند شګۍ ده چې کلونه وړاندې په دې ځای کې یو پل شتون درلود چې د دوشاخیلو او کرالې سربیره د وټپور، ماڼوګي، چپې درې او نورستان ولایت د اوسیدونکو لپاره د هغه وخت راهیسې د ژوند یوه مهمه برخه وه. دا پل د خلکو د تګ راتګ، سوداګرۍ او د ژوند د نورو اړتیاوو د پوره کېدو لپاره کارېده. د دې پله ویجاړتیا د کرالې او د دوشاخیلو خلکو ته ګڼې ستونزې راوړي. د دې سیمې سپین روبو او ځوانانو په دې تړاو داسې وویل: پل خو زما یادېږي چې دا پل یې باندې سړک و، بس ګاډي به په تلو، خلک به په تلو راتله او دغه پورې به تلو، دا ګاډي به پورته پرېږده تله او کوز پل هغه وخت کې دا نه و، داسې اسمار ته به تله، په یې به تله او پل و او دغه دی د خلکو په ټول راتګ راته و. شوی پل دا شوی پل چې دغه پل دغه آباد و، برابر جوړ صحیح ښه جوړ شاپیکالو دغه شان راووتل او شاپیکالو او بس د حکومت سره په دغه شو لانجه شو. هغه بېرته هغه ناکام شولو، هغه ناکام شولو او پلو ته یې ور واچوو. اوس دا غوښتنه چې دا خو آبادي ده، د وطن آبادي ده، د ملک آبادي ده، د کلي آبادي ده، د خلکو آبادي ده، د خلکو تګ راتګ دی، سهولت دی. دغه زموږ غوښتنه، زموږ ارزو ده. د کونړ میشتو اولنی ډېر عاجل ضرورت چې لري حلقوي سړک ته لري، ځکه چې دا سړک زمونږ 8 متره دی، خلک ډېر دي، ګاډي ډېر دي، مریض زمونږ په هغه وخت باندې شفاخانې یا ډاکټر ته نه رسېږي. نو زمونږ د کونړ له خلکو اولنی ارزو دا ده چې حلقوي سړک تېر شي او دغه ځایګین کې پخوا ورته سوی پل وایي چې په دغه ځایګین کې یو پل کېښودلی شي نو دا بیروبار به ختم شي، کم به شي، ختمېږي خو به نه، کم به شي. نو زما په خپل هم د یو مسلمان په صفت باندې زه د امارت اسلامي د مشرانو دغه یو خواهش لرم چې دغه زمونږ د کونړ یو فرعي سړک جوړ شي او دغلته زمونږ پخوا چې یو سوي پل په نامه باندې یادېږي، دغلته چې مونږ ته پل جوړ شي نو ډېر مشکلات د کونړو حل کېږي. دا د ټولو ښاریانو لپاره یو سهولت دی، د ریپیج لپاره او د دې کرالې د خلکو لپاره چې په دې طرف باندې دا سړک راشي. یو خو به دا ډېره ګډوډي په دې چغسری کې د موټرو د بیروبار به هم دغه شي ختم شي او د خلکو ته هم سهولت پیدا شي. خو چې دغه پل دغه سوي پل سره د پخواني ځای باندې پل دغه شي، دا وشي دا کار، نو دا به د خلکو ته ډېر غټ سهولت وي. ځکه وایي چې د یو وطن آبادي هم دغه یو 3 شیان دي چې سړک دی او دغه شان برق دی او اوبه دي. فکر چې دا د خلکو لپاره سهولت دی او بل دا چې یو لوی نعمت دی چې دې نعمت نه موږ برخورداره شو او د ټولو کلي دې برخورداره شي. دا چې زمونږ د کونړ د ولایت د ښار نقشه چې دا د ماسټر پلان مطابق نه ده. مونږ د امارت اسلامي د امیر المؤمنین او د هغې د غټو چارواکو نه دا هیله لرو چې یو دی دا د کونړ د ښار نقشه چې دا د ماسټر پلان مطابق دغه شي. بل رالو په دې کې چې دغه سړکونو عبور و مرور چې دغه د ګاړو د وسایطو رش په ضد دی، نو د دې لپاره چې اوس دا تاسو کومه ما سره مرکه کوئ نو د دوشاخیلې په سیمه باندې دا اوس چې زه په کوم ځای باندې ولاړ یم دلته د دې دوشاخیلې ته د سوي پل په نامه په دې ځای باندې پل و. نو دغه پله په رابطه باندې موږ ویو چې که دغه پل جوړ شي نو دا به د اسداباد یا د کونړ د ښاریاتو د دې خلکو د وسایطو مشکلات ډېر راکم کړي او ډېر به حل کړي. چې هغه وخت کې دا فعال او د ډېرو ولسونو مشکل پې حل و. اوس خو ته اشد ضرورت په دې دی چې یو خانه انسانان ډېر شو،
بل خوا نه دا ناقلیه وسایل ډېر شوي دي دومره رش جوړ دی زموږ په دې بازار کې چې زموږ محترم والي صاحب کله کله ترانسپورټ رئیس باندې زور راوړي چې دا رش ولې دی کله کله رکشاګانې ونیسي پارکینګ ته نه باسي خو اصلا سړک یې تنګې دي او وسایط زیات شوي دي د الله انسانان بندگان ډېر شوي دي نو دغه سوی پل چې وو دا په ډېر ښه یو موقعیت کې قرار درلوده که چېرته دولت زموږ پیرن امالت اسلامي چې پیرن حاکم دی 34 ولایتونه یې په لاس کې دي په ټوله خاوره حاکمیت لري او دیو دا اقدام وکړي دغه پل بیرته فعال کړي نو دا یو نیک اقدام دی دا به ټولو ولسونو ته سهولت پیدا شي زمونږ صاحب غوښتنه دا ده چې دغه سړک د سابقه نه ټولو ته پته ده او دا تاریخي پل و او ټولو ته پته چې دا د سوي پله په نامه یادېږي مشرانو ته هم پته ده کشران هم د دې نه خبر ځکه چې دا خبرې ټولې اورېدلې دي په هغه وخت کې د ټولو رفت آمد چې په همدې ځای باندې په دې سوي پله باندې چې یادېږي مطلب دغه ځای باندې زموږ ټولو مطلب د دې مخلوقاتو د اسمار دغه استفاده هم کېدله او د دې پیچداري استفاده کېدله او ټول مخلوق په همدې ځای باندې تګ و راتګ او د دې ځای نه استفاده کېدله خو دا چې په هغه وخت سره مطلب دغه پل وسو او دغه پل ختم شو نو بس زمونږ هم د مشکلاتو سره مخامخ شو او ډېر خلک دلته ډېر مخلوق پروت دی ټول د مشکلاتو سره مخامخ دي داسې وخت راغلی دی چې مطلب دلته د مریض انتقال زمونږ مطلب په اسانۍ سره نه کېږي مطلب چې شی راوړو هغه په اسانۍ سره نه کېږي مطلب د برق د پایګانو مطلب هغه راتګ مطلب په مشکلاتو سره کېږي نو زمونږ همدغه سړک دی زمونږ د دې حکومت ته اسلامي امارت موږ په دې باندې شکر وباسو چې الحمدلله اسلامي امارت دی او دا مطلب موږ ته توجه وکړي او دا زموږ کوم مشکلات چې دي مطلب دا په نظر کې ونیسي او موږ سره کومک وکړي او مطلب دا سړک بیرته الله پاک توانو له ورکړي او الله پاک له طاقت ورکړي او د الله په مدد باندې دا سړک باندې بیرته کار شروع کړي چې زموږ مشکل حل شي او به د ټول مخلوق مشکل حل شي او الله پاک رب العالمین به ته اجر ورکړي دا سړک چې جوړ شي دا ام پورته د درو ته تر نورستان ولایت په دې سړک باندې پروت دی نو ولسوالي خو لا څه کې چې مکمل ولایت په دې باندې پروت دی نو که دا سړک جوړ شي او په صحیح اساسي دغه باندې جوړ شي نو یو خو به د ولس دغه کوم رش چې دی په دې بازار کې د دې درو ته نو دا به کم شي ځکه د اسمار د درې دغه به بیل شي سیند درې دا به بیل شي ځکه زیاتره رش په دې طرف باندې ولایت پروت دی نو څه د نورستان څو ولسوالۍ دي د کونړ څو ولسوالۍ دي دا رش په دې طرف باندې روان دي که دا سړک جوړ شي نو د دې د پخوا نه خو به ډېر ولس برخمن شي یو خو خصوصا موږ د شاخیلو خلک چې دا اوس فعلا پکې موږ ولاړ یو موقعیت پکې لرو ځکه دا ځمکې تاسې د نږدې نه یې دا ټولې تخریب سره مخ دي دا په همدې خاطر پاتې دي که یو سړی شخصي غوښتنه کوي عریضه کوي د امارت اسلامي نه چې ما له دا ځای جوړ کړه که نه ولې په دې ځای باندې سړک پلان دی څوک نشي کولی شخص نشي کولی چې په دې ځای کې یو شخصي سرمایه ولګوي او شخصي دغه استفاده ترې وکړي ولې چې په دې ځای باندې پلان د سړک دی نو زمونږ غوښتنه د امارت اسلامي د مشرانو نه ده چې وروره په سړک باندې آبادي راځي په برق باندې آبادي راځي اوس اوبه د انسان د درې شیانو ته زیاتره اهمیت لري یعنې چې اوس ته پیلن دپاره اوبو ته سړک ته برق ته نو دا درې واړه د انسان د ژوند سره داسې شیان دي چې ملګري دي دا چې نه ژوند نه کیږي خو مهم په اوله برخه کې دې سړک دی خو د دې پله سره به زموږ زیاتره مشکلات د کلیوالو د دم کلي او د شګۍ او د اندرسې د دې خلکو د خپلې ستونزې به هوارې شي زموږ غوښتنه دا ده چې دا مشکلات زیات دي رش زیات دی دغه پل نشته دی دا لاره چې دغه طرف باندې دا سړک راتاو شي د دې خلکو مشکلات به حل شي د زنانهو د ماشومانو د خلکو د موټرو ډېر زیات رش دی په دې باندې او مشکلات زیات دي چې دغه سوی پل بسته شي او دغه سړک راتیر شي نو زموږ د وطنوالو دغه به ختم شي دا مشکلات نو زموږ دغه ارزو ده او دغه پیشنهاد دی د دې پله بیا رغونه به د دې سیمې لپاره د یوې نوې دورې پیل وي د سوي پله بیا رغونه به د دوشاخیلو او کیرالې سره ونښلوي چې خلکو ته به د تګ راتګ په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي د دې سیمې اوسیدونکي به په اسانۍ ښارونو ته ځانونه ورسوي زده کوونکي به په لنډ وخت کې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ورسیږي چې د زده کړې چاپیریال به لا ښه کړي د پله په جوړېدو سره به خلک روغتونونو او کلینیکونو ته په لنډ وخت کې ځانونه ورسوي چې په بیړنیو حالاتو کې د ژوند د ژغورلو لپاره مهم دی چې اوس وخت خلک په ساعتونو انتظار وروسته مریض روغتون ته رسوي
د پله په جوړېدو سره به بزګران خپل کرهنیز محصولات په چټکۍ سره ښارونو ته ورسوي. ځایي خلکو ته به د کار نوي فرصتونه برابر شي. د دې پله په جوړېدو سره به د سیمې په اقتصادي پرمختګ کې اوږدمهاله رول ولوبوي. د سیمې ښکلا ته به د سیلانیانو لاسرسی اسانه شي. دا سیمه به د سیلانیانو لپاره جذابه کړي چې له امله به د سیمې عواید زیات شي. د پله د نه موجودیت له امله د دوشاخیلو کیرالي اوسیدونکو سربیره د وټپور چپې درې ماڼوګي ولسوالیو او د نورستان ولایت خلک په اوږدو مسیرونو تګ ته اړ دي چې د وخت او انرژۍ د ضایع کېدو لامل ګرځي. په بیړنیو حالاتو کې لکه طبیعي پیښو، سیلابونو، زلزلو پر مهال د مرستو رسولو پروسه چټکه او مؤثره کړي او د اړینو خوراکي توکو او درمل ته لاسرسی به اسانه شي چې د خلکو ژوند ته به لویه ګټه ورسیږي. دا پل به د کرهالې او دوشاخیلو د ولسونو ترمنځ د یووالي او همکارۍ وسیله شي. د سوي پله بیا رغونه یوازې یوه زیربنایي پروژه نه ده. دا د دې سیمې د خلکو د ژوند د کیفیت د لوړولو، اقتصادي ودې او ټولنیز یووالي لپاره یوه حیاتي اړتیا ده. دا پروژه به د سیمې اوسیدونکو ته اوږدمهاله ګټې ورسوي او د ټولنې د پرمختګ لپاره به مثبتې اغیزې ولري. سربیره پر دغه پله د دوشاخیلو سړک د اسداباد د نوي جوړ شوي ولایتي روغتون او د سید جمال الدین افغان پوهنتون ترمنځ حلقوي سړک به د سیمه ییزو خلکو لپاره یوه لویه پرمختیایي پروژه وي. دغه سړک د روغتیایي خدماتو، تعلیمي اسانتیاو او د سیمې د اقتصادي پرمختګ لپاره اساسي رول لوبوي. روغتیایي خدماتو ته لاسرسی د نوي ولایتي روغتون سره مستقیم وصل په دې معنا ده چې خلک په چټکۍ سره روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ومومي. د سید جمال الدین افغان پوهنتون ته د زده کوونکو او استادانو تګ راتګ اسانه کوي. هو، د خلکو په وینا په دې مسیر کې ځینې فرعي لارې او څانګې لا هم د جوړېدو اړتیا لري. دا لارې چې د حلقوي سړک څخه نښلول کېږي د ګڼ شمېر خلکو ته د مستقیمو خدماتو د لاسرسي لپاره حیاتي ارزښت لري. دا چې په دغه چاره کې د اسداباد ښاروالۍ څه پلان لري، په دغه اړه د اسداباد د ښاروال مولوي نظر محمد عاتق نظر اخلو. منګه د لوړو مقاماتو نه د 4 پلونو غوښتنه کړې ده. دلته مشکلات واقعا ډیر دي. د یو طرف نه د فساد، د تیر وخت فساد په دغه اساس باندې دا ښار بې پلانه جوړ شوی دی. دویم مشکلات دا دي چې دا ښار واقع دی د 2 سیندونو په منځ کې. دریم مشکل دا دی چې ساحه غرنۍ ده. نو په دې اساس باندې موږ لوړو مقاماتو ته پیشنهاد کړی دی د رئیس الوزرا مقام ته او دغه نه غوښتنه کړې ده د پلونو چې پیلن هم ته د 2 استحکامي پلونو غوښتنه کړې ده. دا څو ورځې کېږي زه خپله تللی وم اداره امور ته او 2 پلونه چې یو پل د ښار د ګڼې ګوڼې د پاکولو دپاره دا 2 سیندونه ارکوټ او سیند سیند چې کوم ځای کې یو ځای شوي دي. یو پل په دې ځای باندې چې د ترافیکو مخ آزاده شي، اسمار طرف ته دغه هسپتال ته به مریضان په ښه ترتیب راځي او بل طرف ته چې د خلکو غوښتنه هم ده او زمونږ یعنې دا قصد هم دی چې د سوي پل په طرف باندې سړک ولته د مال منډۍ په ساحه کې یو پل کېده. نو د 2 پلونو غوښتنه هم د مشرانو نه کړې ده استحکامي. انشاءالله په لنډ وخت کې په دې کار روان دی او دغه کار به انشاءالله وشي. د خلک څه غواړي د خپرونې خوږو او قدرمنو مینوالو، زموږ د دې اونۍ د خلک څه غواړي خپرونه همدومره وه چې د دوشاخیلو او کیرالې ترمنځ مو د پلته او د حلقوي سړک په تړاو جوړه کړې وه. امید ده چې خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلي. یو ځل بیا چې زه ملنګ سلیم د خپلو نورو همکارانو سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. درنه اجازه غواړم. پاک الله مو مل. ښه وخت. د الله په امان.